ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. پیل له ارګه کوو. ارګ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د طالبانو درې واړه مهم غړي د افغانستان په زندان کې دي ځکه چې طالبانو شرایط ونه منل او د بندیانو تبادله وځنډېدله. د ولسمشر غني ویان صدیقي په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د حقاني شبکې درې مهم غړي انیس حقاني، مالک خان او حافظ عبدالرشید د افغانستان د اسلامي جمهوریت په زندان کې دي. جمهور رئیس غني د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون له غرمې مخکې پارک کې د افغانستان لپاره د چین د نوي استوګن سفیر وانګ یو باورلیک ومانه. جمهور رئیس د چین نوي سفیر ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل موږ هیلهمند یو چې ستاسو راتګ به د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو او پراخېدو کې مهم رول ولوبوي. حوالم نورستانۍ د ټاکنو کمیسیون مشر حوالم نورستانۍ وایي نن هغو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش پیلېږي چې یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو یې له لومړي سره د پیل مخالفت کړی و. دغه راز 1,30,000 اختلافي رایې هم معتبرې وګڼل شوې چې له دې سره په ټاکنو کې د دولت ساز بریا یقیني شوه. میررحمان رحماني د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني ویلي ممکن د افغان امریکایي پوهنتون استادان ژوندي نه وي او وژل شوي وي. هغه د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال زیاته کړې چې د طالبانو د تبادلې ناکامېدل د دې ښکارندویي کوي چې ممکن د افغان امریکایي پوهنتون استادان وژل شوي وي. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان پوځ په وزیرستان کې ښخ کړي ماینونه نه پاکوي. نوموړي وویل چې دا ماینونه پوځ د خپلو مورچو په شاوخوا کې ښخ کړي وو خو اوس چې هغوی دغه مورچې زیاتره پرېښي دي خو تر اوسه پورې ماینونه نه دي پاک کړي. نواز شریف لاهور های کورټ په خپله فیصله کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف نوم د ممنوع الخروج لیست نه د لرې کولو حکم وکړ او نوموړي ته له هېواده بهر د درملنې لپاره د تګ اجازه ورکړه. او د سپورټ له نړۍ څخه خبر دا ده چې افغانستان ویسټ انډیز ته په 2مه شله ورځ لوبه کې ماته ورکړه چې له دې سره د روانو شله ورځو لوبه لړۍ یو مساوي شوه. نن ماښام به په 3مه لوبه کې د شله ورځو لوبو ګټونکی معلوم شي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسې چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.